موی شروع شي او موږ ته یو کس وښودلی شي چې هغه په دنیا کې یو غټ بلډینګ شروع کړی وي چې په هغې کې هر قسمه سهولتونه او هر شیز په هغې کې موجود وي او په هغې کې هغه داسې سیسټم کړی چې هغه ځان ته بجلي هم پخپله پوره کوي او دې د سیکیورټي کانټراکټ یو کس ته میلاویږي چې د هغه نوم یې شون 10 کاله مخکې یو آرمي افیسر و چې هغه څه میشن باندې لېږلی شوی و چې په هغه میشن کې یو کس څه ماشومان ګیر کړي وو او د هغه کس ماشومان به بچ کول. په دغه ماشومانو بچ کولو په دوران کې دغه کس ځان پسې بمونه تړلي وو چې هغه بمونه بلاست کړل چې د هغې د وجې د شون نه خپه کټ شوه او اوس به شون یو مصنوعي خپه لګوله چې د هغې په ذریعه هغه وخت تېرو. نن د شون انټرویو وه د هغه بلډینګ هغه مالک سره چې ده ته کانټراکټ میلاو شي د سیکیورټي. نو دی خپل ښځو بچو ته ووایي چې راځئ زه به تاسو بوځم او هلته به م پارک کې پرېږدم او زه به درنه بیا مخکې لاړ شم انټرویو دپاره. خو چې دی لیفټ ته خیږي نو دغه ټایم کې د شون ملګری هم راشي. اصل کې د دې ملګري په ذریعه شون ته دا کانټراکټ میلاوېده او دی بیا هغه بلډینګ ته لاړ شي. دی په دې بلډینګ په لیدو باندې واقعي ډېر زیات حیران وي او دې ملګري ته وایي چې دا خو څه عجیبه بلډینګ دی او بیا د بلډینګ ټاپ ته راورسېږي. دغه ټایم کې د بلډینګ د مالک هم راشي چې د هغه نوم وي زاو د شون سره میلاو شي. شون ورته بیا د سیکیورټي متعلق ټولې خبرې وکړي چې دا سیکیورټي به څه حساب سره وي. هغه واقعي د شون د آیډیاز نه ډېر زیات خوشحاله شي او بیا شون ځان سره یو پرسنل کمرې ته بوځي چې دی هغه کمرې ته لاړ شي. نو دغه دوران د شون هغه ملګري ته یو میسج راشي چې تا د شون نه هغه ټبلټ حاصل کو که نه، یعنې د شون د ملګري څخه دا راغونډه کېوي خو دې پته بیا موږ ته وروسته لګي. شون زو سره په کمره کې وي نو زو ورته د کمرې ټول حقایقونه ښکاره کړي او شون ته ووایي چې دا زما لپاره یو اټوه عجوبه ده او دا به زه صرف زه نه ویم بلکې دا به دنیا په خپله ثابته کړي چې دا څنګه طریقې سره اټوه عجوبه ده او بیا د هغه ځای نه لاړ شي. شون د هغه ځای نه بیا لاړ شي او د ملګري خوا راشي او هغه ملګري ته ووایي چې دا خو واقعي څه عجیبه غونته کې بلډینګ دی او دې کې خو ډېر عجیبه حقایقونه دي. چې دی کله سټیشن ته راورسي او د سټیشن نه کوزیږي نو دغه ټایم کې دی پسې څه کسان ورپسې شي او د شون د لاس نه بیګ وباسي او ځان سره هغه بیګ وتښتوي. په دې غلا په دوران کې د کس د شون هم په چاړه باندې ګزار والی. بیا موږ ته بلډینګ وښودلی شي چې په هغې کې یو کس لګیا وي او د ګیس لیک چیک کوي او اچانک هلته په دیوال کې څه کرېښ ښکاره شي او بیا هغه دیوال سوری شي چې دی د هغه سوري خوا راشي او د هغه سوري تحقیق کوي. نو د هغې نه یو کس لاس راوځي او دا کس ونیوي او په هغه ځای باندې مړ کړي او بیا د هغه سورونه پوره یو ګینګ راوځي چې هغې سره بلا سامان وي. دلته شون د ملګری شون له پټیو کې او شون د واسکټ د جیب نه یو ټبلټ راوالي چې هغه ملګری وویني او واشروم ته لاړ شي یو کس ترینګ وکړي. نو کس ورته ووایي چې په بیګ کې هغه ټبلټ خو نه و. اصل کې د ټبلټ کې د ټول بلډینګ کوډینګ دی چې د ټبلټ په ذریعه د ټول بلډینګ کنټرول کیږي او دغه شون د ملګری د ټبلټ حاصلول غواړي چې د بلډینګ په کنټرول کړي. دلته د شون د ښځه هم د بلډینګ ته راورسي. اصل کې دې ته د بلډینګ کې یو اپارټمنټ میلاو شوی وي او دا د شون سره په ویډیو کال خبرې کوي خو چې دا څنګه کمرې ته ننوځي نو اچانک بلې کمرې نه څه کسان راوځي او دا هغه غله وي. شون د ښځه حیرانه هم شي خو هغې ورته ووایي چې موږ یو ورکران یو او بیا هغه کسان د هغه ځای نه لاړ شي او هغې سره بیکونه هم وي. دا شون چې کله راپاڅېږي او د ملګري د هغه کور نه ځي نو دا ملګری د شون ته ووایي چې تا د هغه بیګ نه دا ټبلټ ولې وباسو. شون حیران شي چې زما د ملګری دا خبره ولې کوي او بیا د شون د ملګری شون ته وایي چې ټبلټ مال راکړي نو تا زه نه پرېږدم او تمانچه پرې راواړئ. خو شون د ځان د بچ کولو لپاره په هغه باندې راکېږي او د هغه نه ځان بچاو کوي او په دغه بچاو او په دغه خطا پای کې د شون نه یو ډز وشي چې د هغه ملګری د سینې په منځ ولګي. شون هغه زر راپاسي او یو دیوال ته له ډډه ورکړي او د هغه نه تپوس وکړي چې دا معامله څه ده. نو هغه ته صرف دا ووایي چې ستا ښځله هغه بلډینګ ته تلل نه و پکار. هلته هغه کسانو په بلډینګ کې څه پاوډر واړول چې هغه پاوډر باندې اوبه چې توی کېدې نو هغې به اور اخیستو او بیا د اوبو سیسټم ته یو اور ونیوه چې د هغې په ذریعه د اوبو هغه سیسټم اکټیویټ شو او اوبه را روانې شوې او په بلډینګ کې هر سایډ ته اور ولګېدو. هلته د شون هغه ښځې هم په کمره کې هغه الارم واورېده او هغه راپاڅېده په سکرین کې وکتل چې څه چل دی نو هغې ته پته ولګېده چې په بلډینګ کې اور لګېدلی. دلته زو هم په دې بلډینګ کې و نو ده د خپلو ملګرو ته ووایي چې لاړ شئ تحقیق وکړئ چې دا اور د څه نه ولګېد. شون چې د ملګري دا خبرې واورېدې نو هغه زر راپاڅېده او ځان سره هغه ټبلټ هم راواخیست خو هغه په کړکۍ کې ولیدل چې په بلډینګ کې اور لګېدلی چې هغه څنګه د هغه ملګري کور نه ووت نو څه کسان رال او په شون باندې فایرنګ شروع کړو خو شون په وخت باندې لاړی او د کړکۍ په ذریعه د هغه کور نه ودانګل او د هغه ځای نه وتښتېد خو بیا هم هغه اګینسټرانو شون ګیر کړو او د هغه نه ټبلټ واخیست او بیا د هغه پیس ذریعه باندې هغه لاک کولاو کړو خو چې څنګه یې په شون تمانچه راواستو شون یې ویشتون هغه ټایم کې پولیسان رال او پولیسان په دې کسانو فایرنګ شروع کړو او هغې د هغه ځای نه وتښتېدل. بیا شون او دغه ښځه موږ ته وښودلی شي چې هغه لا اوس هم په هغه بلډینګ کې لا وي. بیا موږ ته هغه ګینګسټران وښودلی شي چې هغې راشي د بلډینګ کنټرول روم ته او هلته هغه ټول کسان ولي او د هغې نه هغه ټول کنټرول د هغه بلډینګ ځان سره واخلي. دلته شون هم خپلې ښځې ته رینګ وکړي او ورته ووایي چې زر تر زره دغه ځای نه وځه ځکه دغلته یو غټه حمله کېدو واله ده.
زاو خو هم لګي او د بلډینګ کنټرولینګ کوي خو د هغه د اختیار نه د بلډینګ کنټرولینګ وته ځکه هغه کسانو ټول سیستم خې کړی او ټول سیستم یې په خپل اختیار کې اغستې وي او دوی کې اوس د زاو بالکل اختیار نه چلیږي. بیا د ګینګسټران هغه ټولې پوارې هم بندې کړي چې کومه په دې اور باندې د اوبه راوري او ګیړکۍ کولاوي کړي چې د هغې په وجه باندې د اور ته هوا میلاو شي او د اور نور هم تیز شي. د شون دا ښځه د شون څخه په موبایل باندې خبرې کوي او مخکې روانه وي چې دې ته مخامخ یو دوه ګینګسټران راوځي او دې ګیرولو کوشش کوي خو دغه ټایم کې یو دماکه وشي او د شون دا ښځه ته خلاصه شي او شون په موبایل کې وویني چې زما دا ښځه د هغه ځای نه بل خوا وتښتېده. دلته په خبرونو کې راشي چې د هر څه ذمهوار شون دی او دغه ټایم کې پولیسان راشي او د شون ګرفتاري خو شون دا پولیسان ووخي او د هغه ځای نه وتښتي او دغه بلډینګ خواته لاړ شي. دلته زاو ته دا ملګری ووایي چې د اور مړ کېدو واله نه دی او زه چې د ځای نه وځو نو زاو خپلې کمرې ته راشي او هلته یو لاکر کولاو کړي او د هغې نه یو پین ډرایو ځان سره راواخلي. دلته شون خو یو کنټینر خواله راشي او هغه کنټینر ته بره وخیږي او د کنټینر په ذریعه باندې د بلډینګ ته اورېدو کوشش کوي. نو دا پولیسان شون وویني چې دی بره روان دی نو هغه ورپسې نور پولیسان ولیږي چې دا شون راونیوي. دلته شون دا پولیسان وویني او نور هم په تیزۍ باندې بره روان شي او بره د کنټینر هغه سر ته وخیږي او ډومبې لاړ شي او د کنټینر هغه دروازه بنده کړي چې د پولیسان ما پسې بره راونه خیږي او بیا کرین ته کینی او دا کرین د بلډینګ سیټ ته راتاو کړي او دغه ټایم کې پولیسان هم بره راورسیږي خو هغوی د دروازه بنده وي. شون دا کرین ورو غځي خو دا څه حده پورې مخکې لاړ شي او دا نور مخکې نه رسیږي. دی د کیبین نه بار راوځي او دغه ټایم کې پولیسان هم هغه دروازه ماته کړي او هغې ورپسې بار راوځي او دا شون ګیر کړي خو شون د هغې نه منډه کړي او په منډه باندې لاړ شي او دغه کرین نه هغه بلډینګ سیټ ته ورودانګي او هغه بلډینګ ته ورورسیږي. دلته دا شون دا ښځه د ماشومان یو سیټ ته راولي چې د اور نه بچ کړي خو دغه ځای کې هم د اور ښه په تیزۍ سره ولګي او دوی په هغه اور کې ګیر شي. دلته زاو هم خپل ټولو ملګرو او سیکیورټي ګارډو سره روان یو هلیکاپټر ته خیږي چې د ځای نه وځي. دا سیکیورټي ګارډ یې ودرې او ورته ووایي چې د هلیکاپټر دا پایلټ زمونږ کس نه دی او دغه دوران د زاو دا ملګری تمانچه راوباسي او پر ټولو کسانو باندې فایرینګ شروع کړي. زاو خو دغه سیټ ته پټ شي خو د ګینګسټران راشي او بیا هم زاو ګیر کړي او ورته وایي چې هغه پین ډرایو راکړه ماله. دوی دا اراده وي چې دا پین ډرایو به والي او په دې هلیکاپټر کې به وتښتو خو د زاو دا سیکیورټي ګارډ تمانچه راوالي او رسا هغه هلیکاپټر هغه پایلټ ولي او هلیکاپټر د هغه پایلټ نه بې ترتیب وشو او رسا په دې باندې راغلی او هلته یو مضبوطه تماغه وشوه چې په دې کې زاو ته موقع میلاو شوه او هغه د هغه ځای نه وتښتېدو او خپل سیف هاوس ته ننوتو او هلته پټ شو. دلته دا ګینګسټران د دروازې کولاوخلو کوشش کوي خو هغه نه کولاویږي ځکه چې د اختیار صرف زاو سره و. دلته شون خو هغه بلډینګ ته راننوتی وي نو هغه یو کمرې ته لاړ شي او هلته نه ټول باکس راوالي او د ده په ولي کې یو سیخ ننوتی چې دی هغه سیخ ځان نه راوباسي او ځان له پټۍ وکړي. بیا ځان ته هغه مصنوعي خپه ولګوي او راشي په سکرین کې وګوري چې زما ښځه بچي کوم ځای کې دي او بیا د هغه ځای نه خپلو بچو پسې ور روان شي. د شون دا ښځه هلته منډې وهي او د اور نه ځان بچ کوي چې مخامخ ورته یو کس راوځي او د شون دا ښځه ګیره کړي خو د شون د ښځې څخه یو کینچي وي او هغه دا کس په خپه کې ومنډي او د هغه بچي د هغه ځای نه وتښتي او چې دا ښځې څنګه تښتي نو په دې پول یو سیخ را پرېوځي او دا پول مات شي او دا کس بیا راشي او په دې شون پرې ښځه تمانچه راواړي خو په وخت باندې شون راشي او هغه کس د دې کور کې او لاندې اور ته وغورځي او خپله ښځه ترې بچ کړي. بیا یې تپوس وکړي چې ماشومان څه شو نو هغه ورته وایي چې هغه د پول نه هغه سیټ ته دي. بیا دې یو تخته راولي او د پول په دې منځ باندې کېږدي او د شون دا ښځه هغه ماشوم سیټ ته ور ووړي او د هغه سیټ نه ځان سره هغه ماشوم په شا کې واپس راووړي. بیا شون د خپله ښځه او د زوی بوځي او په یو لیفټ کې کېني او د لیفټ هغه پړی کټ کړي چې د هغې په ذریعه هغه ښکته لاړ شي او د اور نه وځي. بیا شون لاړ شي او خپل لور بچ کوي خو هغه کسان راشي او شون او هغه لور دواړه ولګیر کړي او یو کمرې ته یې بوځي او ورته ووایي چې د زاو نه به اوس ته ماله هغه پین ډرایو راوړئ او بیا ترې لور ځان سره بوځي او ورته ووایي چې تاسو پین ډرایو نه راوړئ نو د لور به هغې پورې موږ سره وي. بیا شون په طریقه باندې د زاو د پین هاوس هغه دروازه کولاوه کړي او هغه پین هاوس ته ورننوځي خو چې دی څنګه ورننوځي نو زاو پرې تمانچه راواړي خو دی بیا هم زاو راګیر کړي او د هغه نه تمانچه راواړي او ورته ووایي چې زه ستا د بچاو دپاره راغلی یم نه که ستا د مړ کولو دپاره. بیا شون د ځان نه تپوس وکړي چې دا کسان ستا نه څه غواړي نو هغه ورته یو پین ډرایو وښیي او ورته ووایي چې دا ټول ګیم د دې پین ډرایو دپاره دې شروع کړی دی او زما نه دا پین ډرایو حاصلول غواړي. نو شون ورته ووایي چې ما سره یو پلین دی او د هغې پلین په وجه موږ بچ کېدی شو او بیا دې زاو ځان سره بوځي او دا کسانو خوا دې لاړ شي او ورته ووایي چې ما زما لور راکړئ نو هله هغې به زه تاسو ته دا پین ډرایو درکوم. بیا زاو ډایرکټ تمانچه راوباسي او په شون یې راواړئ او بیا هغه پین ډرایو یو سیټ ته وغورځوي او زاو لور ته وایي چې راتښته او بیا دروازه بندول شروع کړي خو هغه کسان هم ورپسې راننوځي او دې باندې ډزې شروع کړي خو شون خپل مهارت ښکاره کړي او دا کسان راګیر کړي او په نمبر دا ټول کسان مړه کړي او صرف یو کس پاتې شي چې شون هغه پسې څنګه لاړ شي او هغه مړ کړي نو هغه سره شون لور وي په لاس کې. نو شون د شا سایډه راشي او هغه کس دله ته ورکړي او هغه لاندې وغورځي او خپله لور ترې بچ کړي
د شون هغه ښځه چې کوم شون لاندې را لېږلې وه هغې ته هغه ټبلیټ میلاو شوی وي او هغه په هغه ټبلیټ کې لګیا وي خو هلته ټیم په ټیم دا اور ورو ورو تیزیږي. د شون دا ښځه دا ټبلیټ ریسټارټ کړي چې د هغې په وجه د بلډینګ ټول سیسټم ریسټارټ شي او هر یو شی یې پروپرلی کار شروع کړي او د اوبو هغه سیسټم واپس ریسټارټ شو چې د هغې په ذریعه دا ټول اور مړ شو او بیا د دې د ریسکي کولو لپاره یو هلیکاپټر راغی او دوی د هغه هلیکاپټر په ذریعه باندې لاندې راکوز شو او دا فلم په دې ځای باندې ختم شو.